سلام ټولو ته. څنګه چې پوهیږئ نومبر د معدې د سرطان د پوهاوي میاشت ده. نن به د معدې د سرطان په هکله په لنډ ډول خبرې وکړو. دا چې د معدې سرطان څه شی ده، کومې نښې نښانې او اعراض یا علائم لري، څنګه تشخیص کیږي، د معدې د سرطان د خطر لاملونه یا ریسک فاکټورونه، د ناروغۍ پیژندل یا تشخیص، درملنه، د ناروغۍ پایلې یا عواقب، دا چې د مخنیوي لارې شتون لري، آیا د اخته کېدو د چانس د کمولو لارې هم شته او کنه. په دې اړه به ډېرې مختصرې خبرې وکړو. مخکې له دې چې د معدې د سرطان په هکله خبرې وکړو، په عمومي توګه سرطان څه شی ده؟ سرطان په حقیقت کې د حجراتو د کنټرول څخه وتلی تکثر یا زیاتېدل دي. حجرې کولی شي تقریبا د بدن په هر برخه کې سرطاني شي او په ډیرو مواردو کې د وخت په تیریدو سره د بدن نورو برخو ته هم لاړ شي یا متاستاز وکړي. د معدې سرطان هغه وخت پیښیږي کله چې د معدې حجرې خبیثه یا سرطاني شي. باید وویل شي چې د معدې سرطان یو له ټولو زیات وژونکی سرطان دی، ځکه چې د معدې سرطان ورو پرمختګ کوي او د ناروغۍ په پیل کې کومه مشخصه او وصفي نښې نښانې او علامې نه لري. له دې امله اکثرا مقدم تشخیص صورت نه مومي او سرطان په هغه مرحله کې تشخیص کیږي چې پرمختللی او د بدن نورو برخو ته سرایت کړی. د شیوع له نظره د معدې سرطان په نړۍ کې 5م سرطان دی او د معدې سرطان په نړۍ کې د سرطان څخه د مړینې 3م عمده لامل دی. په نړۍ کې هر کال شاوخوا 250 زره انسانان د معدې د سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. هر کال د معدې سرطان د غټو کولمو د سرطان په پرتله زیات انسانان وژني او همداراز هر کال د معدې سرطان د تیو یا ثدیو د سرطان په پرتله زیات انسانان وژني. د امریکا په متحده ایالاتو کې هر کال د معدې د سرطان 25 زره نوې پیښې تشخیص کیږي او د معدې سرطان په نړۍ کې 5م عام سرطان دی او د سرطان څخه د مرګ 3م عمده لامل د معدې سرطان دی. په عمومي توګه د معدې د سرطان 15 کلن بقا په نړۍ کې 10 سلنه څخه کم راپور ورکړل شوی. 5-year survival rate is less than 10%. دا په دې معنی ده چې له هرو 100 تشخیص شوي ناروغانو څخه یوازې 10 کسان به په راتلونکي 5 کلو کې ژوندي پاتې وي. د معدې سرطان د معدې په هر برخه کې واقع کېدای شي. د معدې سرطان د هغو حجرو په بنسټ چې سرطان ورڅخه سرچینه اخلي تصنیف او نومول شوي چې مهم ډولونه یې ادنوکارسینوما ده، لمفوما، میوکوسا اسوسییټډ لیمفوید ټیشو یا مالټ، کارسینوید تومور او لایومایوسارکوما ده چې د هر یو په باره کې لنډ معلومات وړاندې شي. په عمومي ډول د معدې سرطانونه د هغو سرطانونو له ډلې څخه دي چې ښې پایلې نه لري، ځکه چې سرطان اکثرا په ابتدا کې واضح اعراض او علائم نه لري او مقدمه پیژندنه یا تشخیص اسانه نه ده او په ډیری حالاتو کې کله چې تشخیص کیږي سرطان نورو برخو ته متاستاز ورکړي، یعنی د بدن نورو برخو ته خپور شوی وي. لکه څنګه چې وویل د معدې د سرطانونو جملې نه یوې ادنوکارسینوما ده. ادنو د غدې او کارسینوما د سرطان په معنا ده. د معدې ادنوکارسینوما د معدې استوانوي غدوي نسج یا کولامنر گلانجولر اپیثلیوم څخه منشأ اخلي، کوم چې د معدې داخلي سطح پوښي. د معدې سرطان 90 تر 95 سلنه کیسونه د معدې ادنوکارسینوما تشکیلوي، یعنی د معدې عمده سرطان چې ده ادنوکارسینوما ده. لمفوما دا ډول سرطان د لمفوسیت حجرونه چې د دفاعي سیستم حجرې دي سرچینه اخلي او د معدې په دیوال کې دا لمفاوي نسج شتون لري چې په نام د میوکوسا اسوسییټډ لیمفوید ټیشو یا مالټ MALT په نامه یادېږي. کارسینوید تومور د معدې د جی حجرو یا جی سل څخه رامنځته کیږي. د تومور سرچینه د نیورو اندوکراین سل یا د نیورو اندوکراین حجرې دي. دا سرطان د معدې په هورمون جوړونکو حجرو کې منځته راځي. لایومایوسارکوما د معدې د دیوال د عضلي حجرو یا سموث مسل څخه سرچینه اخلي. یو اصطلاح چې په سرطاني ناروغیو کې زیات اوریدل کیږي د مټاستاز اصطلاح یا ميتاستاسیس ده. ميتاستاز چی ته وایي؟
کله چې سرطاني حجرې له خپل ابتدایي لومړني سرچینې څخه ګاونډي ارګانو یا د بدن نورو برخو ته خپري شي دې ته میټاستاز وایي، یعنی د سرطاني حجرو تهاجم د بدن نورو برخو ته. اوس به وګورو چې د معدې سرطان په کومو هیوادونو کې زیات عام ده. د معدې د سرطان ډېرې پیښې په کوریا، منګولیا او جاپان کې لیدل کیږي. همداراز د معدې سرطان شیوع زیاته په آسیا، ختیځ اروپا، کارابین سیمه او لاتین امریکا یا جنوبي امریکا کې ده. همداراز د معدې د سرطانونو لږ پیښې په افریقا او شمالي امریکا کې لیدل کیږي. باید وایي چې د معدې سرطان پیښې په نارینه‌و کې د میرمنو په پرتله 2 چنده زیات لیدل کیږي، یعنی نارینه 2 چنده زیات د معدې په سرطان اخته کیږي نظر میرمنو ته. د مطلب د پوهېدو او اسانتیا لپاره د معدې جوړښت اناتومي ته به لنډ نظر وکړو. هضمي جهاز کې خوله، مرۍ، معده، وړې کولمې، لوی کولمې او مقعد شامل دي. همداراز ځیګر، پانقراس او د صفرا کڅوړه هم په دې سیستم کې شامل ده. معده د هضمي جهاز هغه برخه ده چیرې چې د خوړو هضم او جذب پیل کیږي. څنګه چې په دې انځور کې لیدل کیږي، معده لاندې برخه لري: کارډیا، فندس یا قاعده، بدن یا باډي، انټروم او پایلورس. د معدې په وروستۍ برخه کې یو جوړښت شتون لري چې د پایلوریک سفنکټر یا د پایلوریک معاصرې په نوم یادېږي. دا معاصره د خوړو په وخت کې ټینګه تړل کیږي څو خواړه د هضم او جذب لپاره د معدې دننه پاتې شي. د معدې دیوال له 4 طبقو څخه جوړ شوی دی. له بهره دننه خواته د اډوانټیج طبقه چې د سروسا په نامه هم یادېږي او دا د معدې بهرنی پوښ ده. بله اصلي طبقه یا ماسکولر لیر، سب موکوزا یا تحت المخاطی طبقه یا مخاط لاندې طبقه او مخاطی طبقه یا میوکوسا لیر. مخاطی طبقه چې د خوړو سره مستقیما تماس کې ده او دا طبقه په خپل هم 3 طبقې لري چې د نننۍ طبقه د اپیتلیال طبقه ده چې مخاط یا میوکس او انزایمونه افرازوي. انزایمونه هغه کیمیاوي مواد دي چې د خوړو د هضم او جذب قسمت کې مرسته کوي. منځنۍ طبقه د لمینا پروپریا په نام یادېږي. په کومه طبقه کې چې د وینې رګونه او لمفاټیک رګونه شتون لري. سربیره په دې دلته میوکس اسوسییټډ لمفوید ټیشو یا مالټ چې پخوا هم یادوري وکړه په دې طبقه کې شتون لري. دا په حقیقت کې د بدن د دفاعي سیستم لمفاوي حجرات دي او که چیرې میکروبونه دې طبقې ته نفوذ وکړي دا دفاعي حجرې مقابله کوي. د میکوسا بهرنۍ طبقه د میکوسا عضلاتي برخه ده چې د ملسه عضلاتو څخه جوړه شوې، کوم چې د خپلو تقلصاتو په واسطه د خوړو هضم کولو کې مرسته کوي. دا اپیتلیایي طبقه د معدې ژورو برخو ته غځول کیږي چې هلته داسې غوچوړي منځته راوړي چې د معدې د غوچوړو یا د ګاستریک پټس په نامه یادېږي. او دا غوچوړي یا ګاستریک پټس د معدې د لاندې غدو سره تمادي لري چې هر یو مختلف کیمیاوي مواد تولیدوي. د مثال په توګه د مخاط افراز د فاویولر سلز یا د فاویولر حجرات لخوا چې د داخلي طبقې اپیتلیل حجرې پوښي او که همدا مخاط نه وای معده او اثناء عشر به د معدې د تیزابو او هضمي انزایمونو لخوا هضم شوی وای. د معدې په غدو کې او په ځانګړې توګه د معدې په جسم یا فندس او قاعده کې پرایټل حجرې یا جداري حجرې شتون لري چې د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید افرازوي او د معدې پی ایچ تیزابي ساتي. همدارنګه چیف سل یا چیف حجرات چې پپسونوجین افرازوي چې د پروتینونو هضم او جذب کې کمک کوي. بل جی حجرې یا جی سلز یو ماده په نام د ګاسترین افرازوي. ګاسترین بیلابیل دندې لري چې وایي د جداري حجرو یا پرایټل سل تنبیه کول دي څو جداري حجرې هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب افراز کړي. ادنوکارسینوما د معدې د سرطان تر ټولو عام ډول سرطان دی چې له استوانوي غدوي اپیتلیم یا
columnar glandular epithelium څخه سرچینه اخلي چې دا ډول اډنوکارسینوما د معدې د سرطان 90 تر 95 سلنه پورې جوړوي چې دا بیا په دوه قسمو تقسیمیږي یو په نام د intestinal adenocarcinoma چې دا عبارت له ښه توپیر شوي اډنوکارسینوما یا well differentiated adenocarcinoma ده او بل یې منتشره اډنوکارسینوما یا diffuse adenocarcinoma یا undifferentiated adenocarcinoma ده intestinal adenocarcinoma یا کولمو ډوله adenocarcinoma د معدې تر ټولو عام ډول سرطان دی چې لامل په ډیری وقایعو کې یو میکروب ده چې په نام د H. pylori یا Helicobacter pylori په نامه یادیږي. H. pylori میکروب د ناروغۍ منځته راوستونکي کیمیاوي مواد لکه کاک A افرازوي کوم چې اپیتلیایي حجرو ته ننوځي او هلته د ډیرو پراخو تخریبونو او زیانونو لامل کیږي. په دې حالت کې معافیتي سیستم د دې زخمونو شتون کشفوي او د معدې په داخلي پوښ یا غشا کې التهابي عکس العمل یا غبرګون رامنځته کوي چې د معدې د التهاب یا ګاسترایټس لامل کیږي. په معدې کې هیلیکوبیکټر پایلوری یا H. pylori د موکوسا یا مخاط تخریب ته دوام ورکوي او د معدې موضعي التهاب دوام مومي چې د معدې د مزمن التهاب سبب کیږي. د دې پروسې په لړ کې د معدې نورمال اپیتلیم یا ګاستریک اپیتلیم په دوامداره توګه تخریب او بیرته ترمیم کیږي چې وروسته له څه وخته د دې ویجاړېدو او بیا روغونې په پایله کې د معدې اپیتلیم حجرو کې داسې بدلون منځته راځي چې د کولمو اپیتلیم سره ورته والی ښیي چې دا پیښه په نام د میټاپلیزیا یادیږي او چون په دې خاص قسمت کې د کولمو حجرو سره شباهت لري دې ته intestinal metaplasia وایي. میټاپلیزیا څه شی ده؟ میټاپلیزیا یو داسې حالت ویل کیږي چې د بدن د یوې برخې حجرې په داسې طریقه تغییر او بدلون عمومي چې د بدن د بلې برخې حجرو سره ورته والی پیدا کوي. یعنی دا چې په غیر معمولی موقعیت کې د نارمل نسج شتون لکه چې د معدې نسج د کولمو نسج ته ورته والی او یا مشابهت پیدا کوي. د وخت په تیریدو سره په دې حجرو کې ممکن میوټیشن یا تغییرات په هغو جینونو کې رامنځته شي چې د حجرې دوران یا سل سایکل د حجرو د ویش او تکثر مسؤلیت په غاړه لري. دلته دوه ډوله جینونه دي. یو په نام د ټیومر سپریسر جین یا د تومور سرکوب کوونکي جینونه چې په نارمل حالت کې د هغو پروتینونو لپاره کود کیږي چې د حجرې دوران یا سل سایکل ته توقف ورکوي او یا اپاپټوسس چې د حجرې پروګرام شوی مرګ دی دا تقویه کوي چې په حقیقت کې دا د یو برک په شان عمل کوي. بل جین چې په نام د پروتو انکوجین یادیږي. په عادي حالاتو کې پروتو انکوجین د هغو پروتینونو د تولید لپاره کود ده چې حجروي دوران یا سل سایکل غښتلی کوي او قوي کوي او په واقعیت کې د اکسلریټر یا اکسلیټر یا سرعت ورکوونکي په څیر عمل کوي کوم چې د حجرې د ویش پروسه ګړندۍ کوي. په دې ناروغۍ کې میوټیشن یا بدلون په دواړو جینونو کې یعنی هم په ټیومر سپریسر جین او هم په پروتو انکوجین دواړه کې واقع کیږي. کله چې دا پیښه رامنځته شي میټاپلاستیک حجرې په نه کنټرولېدونکي ډول په ویش یا تکثر پیل کوي او په هر ویش سره لا زیات میوټیشنونه اضافه کیږي. په پایله کې دا بدلونونه یا میوټیشنونه ممکن حجرې خبیثې یا سرطاني کړي یعنی چې پرته له کنټروله تکثر وکړي او وړتیا ومومي چې د بدن نور برخو او غړو ته میټاستاز یا یرغل وکړي. intestinal adenocarcinoma معمولا د معدې د انټرم په کوچنی انحنا یا لسر کرویچر کې د غیر منظمو زخمونو یا قرحاتو غوندې چې غونډې شوي شونډې لري لکه چې په انځور کې لیدل کیږي او په عمومي توګه دا یو well differentiated یا ښه تفریق شوي نسج ده. په دې معنی چې دا د کولمو د حجرو سره ډېر ورته والی لري. برعکس منتشره یا خپره اډنوکارسینوما یا ډیفیوز اډنوکارسینوما د معدې په هره برخه کې څرګندېدای شي او اکثرا د هغه جین جینیټیکي میوټیشن یا بدلون سره تړاو لري چې د CDH1 په نامه یادیږي. ډیفیوز اډنوکارسینوما کولی شي چې د بدن نورو نږدې او لرو انساجو او غړو ته خپره شي یا میتاستاز وکړي. په همدې دلیل
د intestinal adenocarcinoma په پرتله diffuse adenocarcinoma ډیره تهاجمي او یرغلګره ده چې کولای شي د معدې په هر برخه کې څرګند شي او دا د معدې د داسې التهاب لامل کیدای شي چې د معدې دیوال پلن او سخکی چې لکه یو چرمی یا څرمن بوتل ښکاري له همدې امله هغه ته لنایدس پلاستیکا یا څرمن بوتل وایي د معدې لمفاوي سرطان اکثرا د میوکس اسوسییټډ لمفوید ټیشو یا مالټ یا د میوکس سره مرتبطه لمفاوي حجرو څخه سرچینه اخلي دا حجرې په ځانګړې توګه بی سل یا بی حجرات دي چې دنده یې د هغو پاتوجنو یا مرض زېږونکو میکروبونو مقابل کې غبرګون یا عکس العمل دی چې کله اپیتلي طبقې څخه تیر شي د ناروغۍ لامل کیږي د بیلګې په توګه مزمن اچ پایلوري یا کرونیک هیلیکوبیکټر پایلوري کولای شي چې د بی سل یا د بی حجرو د ګړندي تکثر یا پرولیفریشن لامل شي چې په دې ډول په دې حجرو کې د میوټیشن چانس او په پایله کې د لمفوما چانس پورته بیایي کارسینوید تومورونه د نیورو اندوکراین حجرې لکه جی سل یا جی حجرې څخه سرچینه اخلي کوم چې ښه تفریق شوی ول ډیفرنشیټډ تومور ده یو شکل لري چې د پالب په نامه یادیږي چې یو کتلې په شکل له مخاط څخه راوتلی ښکاري او بل لایومایوسارکوما که څه هم لایومایوسارکوما تومورونه اکثرا په معدې کې منځته راځي اما کولی شي چې د هضمي جهاز په نورو برخو کې هم چې هلته جی حجرې یا جی سل شتون ولري پیښ شي لکه کولمو او پانقراس کې لایومایوسارکوما د معدې د دیوال د ملسه عضلي حجرو څخه سرچینه اخلي او دا تومور خورا کم او نادر دی اوس به د ادنوکارسینوما اختلاطات ته نظر وکړو د معدې ادنوکارسینوما اختلاطات په لاندې ډول دي متاستاز یا تهاجم د نس صفاق یا پیرټونیم ته او متاستاز د نو یا سوري د شاوخوا لمفاوي عقداتو ته چې د سیستر مری جوزف فقدو په نامه یادېږي دا ځکه چې دا د لومړي ځل لپاره د هغې راهبې لخوا چې سیستر مری جوزف نومیده او د سرطان د ناروغانو پالنه کوله او د لومړي ځل لپاره دا د دې عقدو شتون ته د نو په شاوخوا کې متوجه شوی وه همداراز د معدې د سرطان متاستاز یا تهاجم چپ فوق الترقی یا چپ توقق څخه پورته عقدې ته چې دا د ورچاو د عقدې په نوم یادېږي همداراز د معدې د سرطان متاستاز ریکټم یا د غټو کولمو وروستنۍ برخې ته چې په نام د بلمرز شلف یادېږي بلمرز دا هغه ډاکټر و چې د لومړي ځل لپاره دا واقعیت توضیح کړی و او بل آیریش لمف نودز کله چې د معدې سرطان د قول لاندې یا اکسلري عقدو ته سرایت وکړي یا متاستاز وکړي د ډیفیوز ادنوکارسینوما دوه اړخیزه متاستاز یا تهاجم مبیزونو یا تخمدانونو ته د یو ځانګړي تومور لامل ګرځي چې د کروکنبرګ تومور په نامه یادېږي کوم چې د ګوتمیو په څیر لویه حجرې چې په نام د سیګنټ سل یادېږي لري او د دې دلیل دا ده چې د دې حجرو په سایټوپلازم کې لوی واکیولونه یا خلاګانې شتون لري چې هسته یوې خواته ټیل وهي او حجره د ګوتمۍ په څیر معلومیږي همدارنګه لرې پرتو ارګانونو ته هم متاستاز کوي لکه متاستاز ځیګر ته د معدې د سرطان بله عارضه په نام د پرانیوپلاستیک سندروم یا پرانیوپلاستیک سندرومونه دا سندرومونه د اصلي تومور هغه اختلاطات دي چې د وجود نورو برخې کې بیل دي چې تومور هلته متاستاز وکړي دا اختلاطات منځته راولي لکه لیسر ترلاوت ساین چې دا په واقع کې سیبیور کیراتوسس یا قهوه‌ای رنګه ټاپې یا لکې دي چې د پوټکي په بیلابیلو برخو کې لیدل کېږي دا د پوټکي یو تشوش ده چې مشخصه د متعددو سیبیور کیراتوسس منځته راتلل دي چې په ډیر سرعت یې اندازه او شمیر زیاتېږي دا د سرطان پر اړوند اختلال په ډیری مواردو کې د خبیث ایکانکټوز نیګریکانس سره تړاو لري چې دا عبارت ده د جلد تغییر یا توریدل د جلد په التباعاتو کې لکه غاړه د قول لاندې او د ځایو کې لیسر ترلا سندروم
یا ساین دا حالت د کیراتینوسایت یا کیراتین جوړونکو حجرو د تنبیه یا تحریک له امله چې د ګروټ فاکټور په واسطه منځته راځي کوم چې د سرطاني حجرو لخوا تولیدیږي. بل پالی ارترایټس نودوزا چې د یو شمیر وړو او منځني سایز شریانونو التهاب څخه عبارت ده او دې کې هغه شریانونه هم شامل دي چې بډوړو ته او زړه ته وینه رسوي چې کولای شي د بډوړو د عدم کفایي سبب شي او یا هم د زړه د حملې لامل وګرځي. سرطاني حجرې د رګونو یا اویو حجرې تابع او تحریکوي چې نسجي فاکتور آزاد کی چې دا د وینې د لخته کېدو حالت یا کواګولاپاثي د زیاتوالي لامل کیږي او ترومبوز یا د وینې د لخته کېدو د منځته راتلو سبب کیږي. بل د تروسو سندروم ده چې په وریدونو کې د ترومبوز لامل کیږي چې دا په نام د مهاجر ترومبوز یا مایګریټوري ترومبوز په نوم یادېږي. او کچېرې د معدې سرطان د معدې او میري د یوځای کېدو برخې ته نږدې چې د معاصرې په نوم یادېږي وده وکړي دا کولی شي چې د دې برخې د تنګېدو لامل شي چې د خوړو او مایعاتو انتقال له میري څخه معدې ته ستونزمن کوي. دا حالت په نام د سودو اکلیژیا سندروم یا د کاذب اکلیژیا سندروم په نامه یادېږي. اوس به لږ د معدې د سرطان د سټیجونو په هکله وغږیږو. د معدې سرطان سټیجینګ یا مرحله چې د سرطان درملنه د هغه په بنسټ صورت مومي په تخنیکی ډول لږ څه پیچلي دي مګر په لنډ او اسانه ډول ویل شي چې د معدې سرطان 4 مرحلې لري. اوله مرحله، دومه مرحله، دریمه مرحله او څلورمه مرحله. لومړی سټیج یا مرحله کې سرطان د داخلي غشا یا پوښ پورې محدود دی چې معدې داخلي سطح فرش کوي یا پوښي. دوم سټیج یا مرحله هغه ده چې سرطان ژور لړ شي او عضلي طبقو ته ورسیږي. دریم سټیج یا مرحله چې سرطان د معدې دیوال ټولو طبقو ته خپور شي خو لري غړو او اعضاو ته انتشار ونه کړي. څلورمه مرحله هغه وخت ده کله چې سرطان د بدن لري ارګانونو او برخو ته میټاستاز یا سرایت وکړي. اوس به د معدې د سرطان د ریسک فاکټورونو یا خطر په عواملو لږ خبرې وکړو. په عمومي توګه د معدې د سرطان ریسک فاکټورونو د خطر عوامل په لاندې ډول دي. د معدې د سرطان کورنۍ تاریخچه یعنی که په نږدې کورنۍ اعضاو کې د معدې سرطان تشخیص شوی چانس د نور اعضاو د کورنۍ هم زیاتیږي. د تمباکو کارول څه په شکل د سیګریټي او یا په نور اشکال سره، د الکولو یا شرابو څښل، چاقي یا چاغوالی، د عمر زیاتېدل. د 50 کالو څخه چې عمر ډېر شي واقعات زیاتیږي ګرځي بعضاً په کمو سنونو کې هم واقعات لیدل شوي دي. د معدې د سرطان د انټسټینل کارسینوما د شکل لپاره د خطر ځانګړي عوامل په لاندې ډول دي. نارینه جنسیت لکه څنګه چې وویل نارینه نظر میرمنو ته 2 چنده زیاتر د معدې په سرطان اخته کیږي. د اچ پایلوري میکروب یا هلیکوباکټر پایلوري میکروب هغه خلک چې د وینې ګروپ ای وي هغه غذایی رژیمونه چې په نایټریټس او نایتروس امین سره بډای وي، غذا کې د مالګې ډیر کارول، د پروسس شوو غذاګانو خوړل، د اچارو او په ځانګړي توګه د پیکلز څخه زیات استفاده کول، دود وهلي خواړه یا سموکس فود چې په دغه پروسه د جوړولو د غذایی موادو کې کارسینوجن یا سرطان زیږونکي مواد تولیدېږي. دا چې آیا د لاندې غوښه هم د معدې د سرطان لپاره د خطر لامل دی کنه کوم علمي ریسرچ شتون نه لري. بل د معدې اټومین التهاب یا اټومین ګاسترایټس، پرنیشس انیمیا یا خبیثه انیمیا چې د ویټامین B12 د کموالي څخه منځته راځي. ای کلوروهایډریا یا معدې کې د اسیدو یا تیزابو کموالی یا نشتوالی. د معدې اټومین التهاب یا اټو ایمیون ګاسترایټس هغه حالت ویل کیږي چې معافیتي سیستم د معدې جداري حجراتو یا پرایټل سل باندې برید کوي او هلته د التهاب لامل ګرځي. خبیثه انیمیا یا د وینې خبیث کموالی داسې حالت دی چې د وینې کموالی د B12 ویټامین د نشتوالي یا کمبود له امله د وینې د سرو حجرو تولید کموي. کوم شیان د معدې د سرطان چانس کموي؟ د تمباکو لرونکو توکو نه کارول لکه د سګرټ څښلو څخه ډډه کول، د الکولو څښلو څخه ځان ساتل، د پروسس شوو خوړو د زیات مصرف څخه مخنیوی، د دود وهلو غوښو او یا خوړو چې په نام د سموکډ فودز یادېږي
د دې څخه کم استفاده کول، د ډېری مالګې څخه کار نه اخیستل او د ډېر مالګین خوړو نه کارول، د اچارو او پیکلز څخه لږ استفاده کول، او همداراز داسې عوامل چې د معدې د سرطان چانس راکموي هغه د میوو څخه زیات استفاده کول، د سبو یا سبزیجاتو څخه زیات استفاده کول، هغه خوړو څخه استفاده کول کوم چې زیات الیاف یا فایبر لري، او همداراز د فولیک اسید یا فولیټ څخه استفاده کول د معدې د سرطان په وړاندې محافظوي رول لري. آیا د معدې سرطان کوم اعراض او علائم لري؟ په پیل کې د معدې سرطان کېدای شي چې هیڅ اعراض علائم ونه لري، او یا کچیر اعراض علائم شتون هم ولري، عموما ډیر مبهم او ګونګ اعراض علائم دي، لکه ضعف او سستی او بېحالي، د اشتها کمیدل او بدهضمي، کوم چې ناروغ د نس په پورتنۍ برخه کې د معدې د سوځېدو یا هارت برن او د جوشي احساس کوي، او یا نور عوارض لکه د نس پړسوب او دوامداره نفخوبات. کله چې ناروغي مخکې لاړه شي، عمده او اصلي نښې څرګندېږي، کوم چې د اپیګاستریک سیمې یا د نس د پورتنۍ سیمې درد په ځانګړې توګه د غذا د خوړلو څخه وروسته درد پیدا کیږي. دلبدي، استفراغ یا کانګ کول، د وزن له لاسه ورکول بې له دې چې شخص غوښتلی وي چې وزن له لاسه ورکړي، یعنی unintentional weight loss. سربیره په دې د معدې سرطان کولی شي چې زخمونو او وینې بهیدو یا خونریزي لامل شي. که چیرې خونریزي ډیره وي نو دا د وینې د کمښت یا کمخوني لامل کېدای شي. په معده کې د وینې تجمع یا جمع کېدل د وینې د استفراغ یا د هیماتیمسز لامل کېدای شي. دا استفراغ روښانه سور رنګ لري. که چیرې د وینې سره کرویات د معدې د تیزاب په واسطه ویجاړ یا تخریب شي، دا ځان ته نسواري یا قهوه‌ایي رنګ غوره کوي چې د کافي ګراوند وامټس په نامه یادېږي. همداراز کېدای شي چې ناروغ کې میلنا پیښه شي. میلنا تور رنګه او چسناکه غایطه مواد ویل کېږي. دا هغه غایطه مواد دي چې د وینې سره کرویات پکې شتون لري، کوم چې د معدې د تیزاب په واسطه تخریب شوي دي. اوس به وایو چې د معدې د سرطان تشخیص څنګه وضع کیږي. د معدې د سرطان تشخیص د اندوسکوپي په واسطه صورت مومي. اندوسکوپي یا EGD یا اسافاګو ګاستروډواناسکوپي دا یو پروسیجر ده چې یو کوچنی ټیوب چې په سر کې یو کوچنی کامره او د رڼایي منبع ځای شوی د خولې له لارې میري او معدې ته داخلیږي، او ډاکټر په مستقیمه توګه د هضمي جهاز پورتنۍ برخه معاینه کوي، او که کوم غیر نارمل شی یا تومور هلته وویني، له هغه ځای څخه یو کوچنی برخه را اخلي چې د بایوپسي په نوم یادېږي، چې دا نمونه د پاتولوژي ډاکټر مایکروسکوپ باندې معاینه کوي او تشخیص وضع کوي. همداراز نور معاینات لکه د هضمي جهاز د پورتنۍ برخې ایکس ری د کثیفه مواد سره لکه بیریم کانټراست چې د زخمونو د تشخیص لپاره، همداراز د نورو عوارضو د تشخیص لپاره ګټور ده. الټراساوند، ام آر آی څخه کار واخلو، تفحصي جراحي یا اکسپلوراتوري سرجري، او د نس او حوصلې سی ټي یا ابډامینو پلویک سی ټي د دې د ارزولو لپاره چې آیا سرطان نږدو او لرو لمفاوي عقدو او د بدن نورو غړو ته سرایت یا متاستاز کړی کنه. برسېره په دې د تومور د سټیجینګ یا مرحلې د مشخص کولو لپاره کارول کیږي. وروسته له درملنې څخه هم د درملنې د ارزونې او د سرطان د عود یا بیرته راتګ د ارزونې لپاره هم دا موډیلیټي څخه استفاده کېدای شي. د معدې د سرطان درملنه د سرطان سټیج یا مرحلې پورې اړه لري. که د معدې سرطان په لومړنیو مرحلو کې وي، جراحي کارول کېدای شي. د تومور ایستل، د معدې د یوې برخې ښکل یا پارشل ګاستریکټومي یا د ټولې معدې ښکل یا ټولل ګاستریکټومي. که سرطان په پرمختللو مرحلو کې وي، جراحي کولی شي د درد د کمولو په موخه وکارول شي چې پالیټیو سرجري یا د درد د تسکین جراحي په نوم هم یادېږي. همداراز نور تداویګان لکه دوایی تداوی یا کیموتراپي، ریډیشن تراپي یا شعاعي تداوی، ایمیونوتراپي هم کارول کېدای شي. چې ایمیونوتراپي داسې یو درملنه ده کوم چې د سرطاني حجرو د پیژندنې او له منځه وړلو لپاره
د شخص د معافیتي سیستم څخه کار اخیستل کیږي. او بل هدفي درملنه یا targeted therapy چې هدفي درملنه یا targeted therapy هغه درملنه ده چې مستقیما د سرطان حجرې لمنځه وړي یا د سرطان د وده او خپرېدو څخه مخنیوي کوي. پورتنۍ درملنې د جراحي څخه وروسته د عمر د بقا او اوږدولو په موخه کارول کیږي. له بده مرغه په عمومي ډول اوږدمهاله د ژوندي پاتې کېدو چانس د معدې د سرطان ناروغانو کې لږ ده، ځکه چې اکثرا د ناروغي تشخیص په داسې سټیج یا مرحله کې صورت نیسي چې سرطان ډیر مخکې تللی وي او نورو اعضاو ته سرایت میټاستاز کړي. په لنډ ډول د معدې سرطان یو داسې حالت دی چې سرطاني یا خبیثه حجرې په معدې کې منځته راځي او په عمومي توګه په اډنوکارسینوما، لمفوما، کارسینوید تومور او لایومایوسارکوما تصنیف کیږي. اډنوکارسینوما د معدې د سرطان 90 تر 95% واقعي تشکیلوي. د معدې د سرطان د خطر عوامل یا ریسک فاکټورونه د معدې د سرطان کورنۍ تاریخچه لرل، سګرټ څښل، شراب څښل، چاقي یا د وزن زیاتوالی، د اچ پایلوري یا هیلیکوباکټر پایلوري میکروب شتون. مګر باید ووایو چې یعنی هر څوک چې اچ پایلوري ولري دا معنی نه لري چې هغه حتمی باید د معدې سرطان باندې اخته شي. اچ پایلوري که درست تشخیص شي، تداوی په نام د ټریپل تراپي یا کوادروپل تراپي چې په دې کې 3 یا 4 دواګانې شامل دي چې معمولا 2 انټي بیوټیکونه او یو پروتون پمپ انهبیټر لکه اومیپرازول یا پانټوپرازول یا نور دا پروتون پمپ انهبیټر لاس تر 14 ورځې لپاره اخیستل کیږي. بیا د اومیپرازول یا پانټوپرازول کولای شي د تداوی نه وروسته یو څو وخت لپاره دوام ورکړي. که په اندوسکوپي کې د معدې زخم تشخیص شوی، دا مهمه ده چې بعد د تداوی له ختمه 2 تر 4 هفتو وروسته بیا دوم ځل لپاره اندوسکوپي شي چې هغه وګوري چې زخم التیام پیدا کړی دی یا جوړ شوی دی، ځکه چې د معدې زخم چانس لري چې سرطاني شي، اما د اثنا عشر زخم چانس نه لري چې سرطاني شي. د معدې د سرطان عمده اختلالات عبارت دي له تهاجم یا میټاستاز د بدن نورو غړو او برخو ته، پارانیوپلاستیک سندرومونه لکه چې وویل لکه لیسر ترلات ساین، پالی ارترایټس نودوزا او د تروسو سندروم. د معدې د سرطان مقابل کې محافظتي عوامل یا فاکټورونه د سګرټو نه څښل، د شرابو نه خوړل، د ډېرې مالګې نه کارول، تورشیګانو او پیکلز څخه لږ استفاده کول، او هم دا راز نور عوامل چې د معدې د سرطان په مقابل کې محافظوي رول لري، د میوه‌جاتو څخه زیات استفاده کول، د سبو یا ترکاریو او سبزیجاتو څخه زیات استفاده کول، هغه غذایی مواد چې الیاف یا فایبر زیات لري له هغو څخه استفاده کول، او فولیک اسید یا فولیټ څخه استفاده کول. دا د معدې د سرطان مقابل کې محافظتي رول لري. د معدې د سرطان لومړني اعراض علائم معمولا ګونګ او مبهم دي، لکه بېحالي، د اشتها له لاسه ورکول یا سوء هاضمه، او کله چې مرض مخکې لاړ شي د پیګسټریک یا د نس د پورته برخې درد، خصوصا بعد د ډوډۍ خوړلو څخه، دلبدي، استفراغ، د وزن بایلل بې له کومې هڅې، او څه ته بله یا ډسفیجیا، خوړو قورتولو کې مشکلات. دا له مؤخرو علایمو څخه دي. د معدې د سرطان تشخیص د اندوسکوپي یا داخلي معاینې او بایوپسي په واسطه وضع کیږي. د زیات ارزولو لپاره د هضمي جهاز ایکس ری د کانټراست یا کثیفه مواد سره، سی ټي سکان، الټراساوند، ام آر آی، پټ سکان څخه استفاده کیدای شي. پورتنۍ تشخیصي موډالیټي نه یوازې د تشخیص یا پیژندلو او سټیجینګ لپاره، بلکې د درملنې د موثریت د ارزونې او د ناروغۍ د عود یا بیرته راتګ د ارزولو لپاره هم کارول کیږي. د معدې د سرطان درملنه د ناروغي په سټیج یا مرحلې پورې اړه لري. په لومړنۍ سټیج کې کېدای شي جراحي کافي وي. د ناروغۍ په پرمختللو مرحلو کې تسکینی جراحي یا پالیټیو سرجري، کیموتراپي، ریډیشن تراپي، ایمونوتراپي او ټارګټډ تراپي کارول کیږي. هیله ده چې دا بحث مو ګټور موندلی وي. روغ او بریمن اوسئ.